السلام علیکم ګران زما پښتنو ورونو. نو دغه څو وخته دا خبرونه چلیدله چې ډنډمار دی او فلانه ډله ډنډمار دی. د ډنډمار باره کې غلط خبر خلک کوله په سوشل میډیا باندې. نو موږ دغه پیج وکتی، د ډنډمار پیج وکتی په فیسبوک باندې. اول سره ونیسي تر اخر پورې موږ د دې ټول ویډیوګان وکتی، د دې اجازه موږ وکړه. بیا د دې نه بعد موږ ټیک ټاک وکتی، مطلب سوشل میډیا کې د ډنډمار چې کم پوسټ شوي ویډیوګان هغه ټول موږ وکتی. خو په دغه شی کې خو ډنډمار بالکل ملامت نه ده، ولې چې دی د خلکو اصلاح کوي. نو زموږ ورور دی، تل دی آباد اوسئ، ودان اوسئ، او موږ دی سره درېدلی دی ښه، او دی سره موږ درېږو. او دی چې کم کار کړی دی غلط کار نه دی کړی. دغه بې غیرت دا بې ناموسان چې د پښتنه کوم نوم بدناموي، دغه خلکو خلاف دا ویډیوګان جوړ کړی دی. دی خو غلط کار نه دی کړی. او څوک د ډنډمار خلاف خبر کوي هغه 1 نمبر بې غیرت او بې ناموس سړی دی. ډنډمار خبرې، ډنډمار ویډیوګان هر چا باندې بد نه لګېږي، هغه باندې بد لګېږي چې هغه خنزیر دی، بې غیرت دی، بې ناموس دی. او بیا ډنډمار چې دی د خلکو اصلاح کوي، او د اصلاح ډیر طریقې دي. دا نه ده بس خالص موږ ځین کې دا دی ورته نصیحت وکړه یا کش ورکړه جیل ته وراچوه. اصلاح ډیر طریقه استه. یو طریقه دا دی چې زموږ ورور ډنډمار شروع کړی ده، او ډنډمار سره موږ درېدلو. او دغه پیج چې موږ وکتی خو د دومره مهنت کړی دی، د دې لایکونه خو ډیر کم دي، فالوورز کم دي. باید کې دغه پیج په ټوله دنیا باندې موږ اول نمبر باندې راوړو، لایک ورته ورکو، فولو ورته ورکو، چې د مثال خلکو ته نصیحت کوي. او بل خبر دا زړګیا ګران زما پښتنو ورونو، چې دا خلک وایي چې موږ ګناه وکړو، څه وکړو، فحاشي وکړو، زموږ مرضي ده. ته څوک یې چې موږ نصیحت کوي؟ نو زه دا ورته وایم چې ته ګناه کوې، بې ناموسه خنزیر انسان یې، ورسه دا ځای وکړه چې سبا عذاب راغلی خالي تا باندې راسي. دا بې ګناه خلک باندې نه راځي عذاب. اوس اکثر ځایونه داسې دی چې هلته فحاشي کېږي، دغسې غلط کارونه کېږي چې عذاب راغلی، بیا مابینځ کې دا بې ګناه خلک هم مابینځ کې ځي. ګناه یو خنزیر کوي او بې ګناه خوارکۍ هم دغه مابینځ کې ځي. نو دغه زموږ کمزوري ده چې مطلب دا خلک داسې کارونه کوي. باید موږ دا ځای څخه وباسو او د دې خلاف کاروایي وکړو، چې آینده مثال کې یو عذاب یو شی راغلی باید کې هغه موږ بچاو شو. نو دغه وجه سره موږ ډنډمار ته سلام پیش کوو. ډنډمار سره یو، او تر مرګ پورې ډنډمار سره موږ لاس تړلی دی. ډنډمار زموږ ورور دی، او تل دې آباد اوسئ، ژوندی اوسئ. السلام علیکم.